مونږ د یری خوبونه ولینو ځکه چې هر وخت رانه استاد جي ټسټونه اخلي. نه پاسېدو سره رانه سم دا زړه راووتو. د یری خوب مونږ اکثر د اوده کېدو په ریم سټیج کې اینو. ماشومان د ټولو نه زیات د یری خوبونه اینی، خو غټ خلک هم اکثر خوب کې ویریږي. د دې ډیر شی وجوهات کیدی شي. د شپې ناوخته خوراک کول زموږ میټابولیزم تیز کی چې زموږ د دماغو ویو سیوا کی، او د اوده کېدو سره مونږ د یری خوب وینو. د ځینې دوايانو لکه د بلډ پریشر یا د ډیپریشن ګولۍ خوړلو سره هم خلک خوب کې یریږي. د خوب د کمی یا د ګډوډ اوده کېدو د وجې هم مونږ په خوب کې یریږو. د ټینشن او ذهني دباو وجې هم داسې کیدی شي، او په کمو خلکو چې ډیر زیات خفګان تیر شي نو هغوی هم اکثر بیا د یری خوبونه اینی. نو بس د صحیح خوراک، بیغمه اوسېدلو او په وخت خوب کولو سره مونږ د شپې د یری د خوبونو نه ځان بچ کولی شو. سلیپ پیرالیسس پیژنې؟ خپسې چې ورته وایي. نه پیژنم. دا یو داسې حالت یې چې انسان د ریخېدو سره د څه وخت پورې نه ډقېدی شي او نه خبرې کولی شي. دا زیاتتر د ریم سټیج په وخت کې کیږي. ریم سټیج څه ته وایي؟ په اصل کې د خوب 4 سټیجز دي. یو پکې ریپډ آی موومنټ سلیپ یعنی ریم سلیپ دی چې کس پکې سترګې رپي. په دې وخت کې انسان خوب اینی. ماهران وایي چې په دې وخت کې 2 قسمه کیمیکلز په وجود کې ریلیز شي، ګلایسین او GABA. دا په دماغو کې د وجود د ډقېدو بټنې بندې کی او وجود شل شي. وای دا خو ډیر بد کوي. نه، د دې په اصل کې فایده ده. وجود چې شل شي نو مونږ په خوب کې د حادثې نه بچ کوي. خو اکثر مونږ په دې ریم سټیج کې سمدستي رایخ شو او ګلایسین او GBA لا موجود دي، نو بس مونږ د ډقېدو نه قاصره یو او بیا کور والا ته وایو چې خپه سره باندې ناسته وه. د اوده کېدو صحیح پوزیشن کم یو دی؟ زما ښه، راځئ چې وګورو. سیده سملاستل زموږ سپاین نیغ ساتي. دې وجې مونږ ته د ملا او د سټ د درد مسله نه وي، او بل زموږ مخ د بالغ سره نه وي جوخت، نو په مخ کوتونه یعنی رینکلز نه راځي. خو په دې کې به خریږي ډیر زیات. که الټه سملې نو ستا خراټې خو به بندې شي، خو ستا د ملا اډوکې به کوږي او په وجود به دې زور زیات وي. د دې وجې به دې په ملا او سټ دردونه او وجود به دې میږي میږي کیږي. په یو طرف اوده کېدلو سره ملا نیغی او دردونه نه راځي. خاص کر په ګس طرف اوده کېده د معدې مسلې ختمي او بلډ سرکولیشن ښه کوي. خو زمونږ یو مخ په بالغ پروتین او د رینکلز راتلو چانسز پې زیات وي، او ځینې خلک خو په خوب کې سم راټول شوي وي چې د ساه بندېدلو خطره پیدا کولی شي. مونږ وکتل چې د هر پوزیشن څه فایدې او څه نقصانات دي، نو بس چې ستا دپاره کم یو ټکي هغه شان سمله. زما اس په بېهوشه شوه، راشه کپ وګوم. اس په ملاسته اوده کېدی شي، خو د دوی وجود ډیر زیات غټ وي او سمدستي پاسېده ورته ګران وي، نو په دې وجه بیا د ښکاري نه ځان نشي بچ کولی. او بل ډیر ټایم له ملاستې سره د دوی بلډ سرکولیشن بند شي او اعضا یې کار پرېږدي. نو بس الله پاک پکې یو نظام جوړ کړی دی چې ایولوشن تھیوري والا ورته سټے اپریټس وایي. دې کې دوی د خپو لیګمنټس او ټینډنس لاک کی، نو بس بیا په ولاړه خوبونه کوي او نه غورځېږي.